تازه او په زړه پورې زیری د رحمان الله ګربز مینوالو ته رحمان الله ګربز به څرنګه وکولی شي چې په IPL کې ولوبېږي، څنګه ورته چانس برابر شو، دا ټول معلومات مو درته په همدې ویډیو کې راټول کړي دي. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، که چېرې تاسې د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا ورسره سبسکرایب کړئ. د کلکتې لوبډله په یو شمېر مهمو تغیراتو باندې کار کوي. په تېرو څو فصلونو کې د کلکتې نایټ رایډرز په دې نه دي توانېدلي چې ځان لوړو پوړونو ته ورسوي، کله چې دوی د ګوتم ګمبیر په مشرۍ کې وو. تېر کال هم د انډر رسل د زیاتو هڅو سربیره دوی د څلورو ټیمونو مرحلې ته رسېدو کې پاتې راغله. د KKR مینوال به په دې هیله وو چې د دوی ټیم سږ کال ټول غوره لوبغاړي لري او د IPL 3 ځله اتلولي یې ګټلې ده. د بالینګ په څانګه کې د تجربه لرونکو لوبغاړو نشتوالی نایټ رایډرز د تېر فصل په جریان کې د زیات مصرف باعث وګرځېد. دا ځل دوی ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي او د پیټ کامنز په څېر نړیوال کرکټر یې هم ترلاسه کړ، کوم چې د اوسني وخت یو له غوره توپ اچوونکو څخه شمیرل کېږي. د 2020 کال IPL لیلام پر مهال د KKR لخوا مصرف شوې ټولې پیسې 8.5 کروڑ هندي روپۍ وې. د 2020 کال لپاره دوی بشپړ غوره ټیم چمتو کړی دی او اوس مهال کې د بالینګ په برخه کې هم د زیاتو بدلونونو پر راوستلو باندې ټینګار کړی دی. دوی د ایون مورګن او ټام بینټن په څیر هم د غوره توپ وهونکو پر راوستلو سره د بیټینګ څانګه غښتلې کړې ده. دا دواړه لوبغاړي تمه کېږي چې د کپټان دینش کارټیک او روسل باندې د منډو جوړولو بوج کم کړي. د کلکتې لوبډلې د تېرو فصلونو څخه زیات کلیدي لوبغاړي ساتلي دي، مګر دوی خپل یو تر ټولو بریالی لوبغاړی رابین اوتا په خوشی کړ. نو د نوتش رانا او شوبمان ګیل په انتخابونو به اضافي مسؤلیت وي چې په لوړ ترتیب کې به په دوامداره توګه ترسره شي. نو دغه بدلونونه به رحمان الله ګربز ته دا موقع په لاس ورکړي چې راتلونکي کال IPL کې له کلکتې لوبډلې سره یو ځای کړل شي.